د ځواکمن ټولواک او خپلواک الله تعالی په ستر او سپېڅلي نامه د اصلاح غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. قدرمنو اورېدونکو د اصلاح غږ راډیو د انسوي خبر تحلیلي خپرونه پیل شوه او د نننۍ خپرونې موضوع مو په هیواد کې د وروستیو مرموزو وژنو په تړاو ده، ځکه چې نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په ټولو ولایتونو کې وخت نا وخته دیني عالمان په هیواد کې د سولې پلوي او یا هم د سولې غوښتونکي او ترڅنګ علمي اشخاص په نښه کیږي او د مرموزو وژنو قرباني کیږي، چې یو شمېر بیلګې په پلازمینه کابل کې هم ولیدل شوې. او همداراز څو ورځې وړاندې د هیواد علمي شخصیت محترم ډاکټر عبدالباقي امین هم د مرموزو وژنو قرباني شو. نو په همدې تړاو دلته یو شمېر پوښتنې پیدا کیږي چې آیا حکومت په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی او اصلا د دا ډول اشخاصو نښه کول د چا کار دی او ترڅنګ آیا امنیتي او کشفي ارګانونه د دغو کړیو د پیژندلو څخه عاجز دي او که یا هم په خپلو دندو کې ناغېړي کوي. نو دا ټولې هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به یې په اړه د جمعیت اسلامي افغانستان د مرکزي شورا له رئیس محترم ډاکټر محمد عاطف سره خبرې ولرو. نو محترم عاطف صاحب، له هر څه نه وړاندې تاسو ته په خپرونه کې ښه راغلاست وایم. مننه، تشکر. عاطف صاحب، کله شو دې ته او موضوع له دې ځای پیل کړو چې په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې نه یوازې په کابل کې بلکې د هیواد په بېلابېلو برخو کې دا ګزارشونه ورکول کېږي او لکه څنګه چې څو ورځې وړاندې موږ د محترم ډاکټر صاحب امین د شهادت شاهدانو د دې په تړاو ګزارش ورکړل شو چې نوموړي د دنیا څخه لاړه او سترګې پټې کړې. دارنګه نور ډېر عالمان او یو شمېر دیني اشخاص او سوله غوښتونکي خلک په وروستیو کې په نښه کېږي او د مرموزو وژنو قرباني کېږي. ستاسې په نظر دا ډول وژنې او دا ډول مرموز قتلونه په هیواد کې څومره خواشینونکي دي او څومره د اندېښنې پارونکي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله وبعد. واقعیت دا چې سړی خپل ملت ته ګوري او خپل ژوند ته ګوري، دغسې قتلونه ډېر نګران کننده او تشویش وړ دي. په دې خاطر چې افغاني ټولنه د 40 کاله جنگ نه بعد یو سولې ته، یو امنیت ته، یو محبت آمیز او د مینې ژوند ته ضرورت لري. خو متاسفانه قضیه داسې راپېښه ده چې زموږ ډېر خیرتمند او باهوشه خلک د سیستم نه او د ژوند نه بې برخې کېږي. دا د نګرانۍ وړ خبره ده او حکومت باید د داسې قضایو په ارتباط باندې جدي غور وکړي. هم شرعي او هم انساني مکلفیت ده چې د خپلو وګړو ساتنه وکړي. مصیبت خو دا راپېښ ده چې موږ داسې بې خونده ملک ژوند کوو چې هیڅوک هم له ځانه قویتر نشي تحمل کولی، خپل آینده سیال هم نشي تحمل کولی. په ټولنه کې څوک چې په چا راټولېږي د هغو د پورته کولو هڅې په مختلفو ډولونو باندې کېږي او له دې سیستم نه ډېر فرصت طلبان سوء استفاده کوي. نو بنان ډېر د نګرانۍ وړ حالت په دې ملک باندې حاکم ده. عاطف صاحب، لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه د هغې اشخاصو په تړاو، ستاسې په نظر ولې دیني عالمان په هیواد کې د سولې پلوي او یا هم د سولې غوښتونکي او یا دا ډول علمي اشخاص لکه څنګه چې ډاکټر صاحب دا ولې په نښه کېږي او ولې د مرموزو وژنو قرباني کېږي؟ یو مسله خو دا ده چې سوله په افغانستان کې افغاني غوښتنه تر اوسه نه ده شوې. د افغانان هغه څوک چې په قدرت کې دي یا د قدرت مخالفت کې دي، په دې باور دي چې په زور باندې حکومت وشي او په زور حکومت ونیولی سي. د سولې حالت دا معنی چې زه به څه پرېږدم او څه به منم، ته به څه پرېږدي څه به منې، څه برلاسه ورکوي څه برلاسه. هدف دا ده چې اوس سیاسي متحارب اطراف د هیڅ شي پرېښودو ته قانع نه دي. بنان هر څوک چې سوله غواړي یا په سوله باندې تاکید کوي، دا د دواړو او د ټولو طرفو مزاحم ښکاري بالفعل ده. نو په دې خاطر باندې دا خلک په ګوته کېږي. علماو غوښتنه ځکه دا ده چې دین او د اخلاقو د ټولنې غوښتنه هم دا ده چې د ملک ارامي راشي. تاسو به کېدای شي د دې قضیې توجه کړې وي چې په کوم ملک کې جنګ وي هلته انساني ارزښتونه، اخلاقي ارزښتونه، اسلامي ارزښتونه، وطني ارزښتونه په ښو لاندې ځي. دا ملک متاسفانه کاشکې د ښو همسایګانو د څښتن هم وای په دې حالت کې به نه و. او بل دا چې په عالم اسلام کې موږ خپل لیونی او خپل مریض تداوی کوی نشو، نو دښمن هسې تداوی کوي چې دغه په تبه برابر وي. بنان د ملک د ګډوډۍ نفع نه اسلامي امت ته ده، نه ګاونډیانو ته ده، نه انسانیت ته ده، بلکې د هغو چا لپاره ده چې خپل اقتصادي جنجالونه د افغانستان له خاورې تصفیه کول غواړي. نو سوله چې راځي د دې خلکو غوښتنې به محصورې کېږي.
د یو انساني تفاهم په انداز به مخ ته ځي. بیا به دا ورته ویل کېږي زورګویدنې قناعت په اساس سره مخ ته ځو. بنن د قناعت فضا کې هغه قاچاقي کارونه چې جنگ په حالت کې کیږي هغه په عادي حالت کې ممکن نه ده. اوس فعلا دا جنگ داسې ډیزاین شوی ده چې هیڅ څوک پکې بې منفعته نه ده. یعنی دولت خپل منفعت لري اخیستی شي او نور اطراف چې دوی مخالف دي هغوی هم څه منفعتونه شته. یعنی یوازې افغان ولس هغه خساره مند علما دي، روشن فکران دي او افغان بیچاره ولس دي، بل هیڅوک مخه خساره مند نه ده. یعنی هغه د جنگ ګرد او خاورې او چټل عواقب په ملت باندې پریوزي. باور مو شه چې نگران د دې م چې زموږ ځوان نسل به د ډېرې بې باورۍ بد باورۍ سره مخامخ کیږي. یو خدا ته سړی به لږ زره غټ وګوري. په اسلامي نړۍ کې جنگ هدي په خاطر ده چې دین د انساني ادارې نه ناکام وښيي. خو متاسفانه دغه نقطې ته څوک چې دین هم غواړي نه د متوجه او که متوجه منافع دومره باندې ګران دي چې د خدای لپاره د جنگ تعقیبول غواړي. یعنی عموما که په سوریه کې ده، که په لبنان کې ده، که مثلا په یمن کې ده، که افغانستان کې ده، دا جنگ دې په خاطر ده چې غربیان په خپلو سیستمونو کې دا وایي چې عالم اسلام د دې وړ نه ده چې دلته اطمینان پکې راشي. ځکه خاطر طرز تصور او فکر چې ورباندې حاکم ده هغه د جنگ مهارولو توانمندي نه لري. بنان اسلام سیاسي نظام، اسلام ټولنیز نظام، د اسلام د همبستګۍ نظام دومره حتی به اشاره ده چې دې باندې اعتنا کول بې فایدې ده. ببینه د خپل مونځ کوي نور نظام په خبره موږ به د غرب نه تحفه درته راوړو. دا د غربیانو غټه دسیسه ده. متاسفانه موږ کې څو لسیزې پکې روان یو. بل په محلي لحاظ باندې افغانستان هغه کندو ده چې د غریبو انسانانو په لاس کې ده. د خپل کندونه د ښې استفادې فرصت نه ورکوي تر څو چې یې سره ونه ویشي او یې سره داسې حتی ذلیل نه کړي چې افغانان کاملا بې برخې شي. چې موږ نه خو هېڅ شی نه جوړېږي. تاسې پوه دا کندو خو موږ نور پرېږدئ. جنګ عوامل هم اقتصادي دي، هم سیاسي دي، هم دینی دي. د جهان په سطحه چې غربیان کوشش کوي چې اسلام ناکاره او ناتوان دین قلمداد کې چې دا د ادارې توانمندي نه لري. یعنی ستاسو په نظر د دغه ډول اشخاصو یا علمي اشخاصو، دیني عالمانو او سوله غوښتونکو او سوله پلوي خلکو انتخابولو او یا هم د هغوی په نښه کول د مرموز وژنو لپاره او هغوی د دې قرباني کېدل، یعنی ستر لاملونه یې همدا دي. یعنی اول خدا ده چې روشن فکره عالمان دلسوزه متفکرین دا په دې باور چې سوله د دین او د وطن په ګټه ده. بالکل بنان غږ اوچتوي او هغه څوک چې متحارب دي هغوی سوله په نفع نه ده بناء بهانې ورته لټوي. کله ورته پیش شرط کیدي، کله چې ټوله ممزرمه ټوله زما، کله چې راته ذلیلانه ما خواته راشه. یعنی امکان دی ولري چې د هغه خلکو له خوا انتخابېږي؟ نه، دوی د دې کشمکش په منځ کې ځینې فرصت طلب انسانان شته ده چې د دغسې اشخاصو، یعنی دا جنگ دومره حتی وسیع ده چې هر څوک پکې خپل کار کوي. یعنی هر ملک چې غواړي چې اداره یې کړي چیز فهم انسانان او باهوش انسانان چې تنه واخیستل، نو بیا موږ وایو چې اتخذ الناس رؤوسا جهالا ان الله يقبض هذا الدين بقبض العلماء. دا دین چې کله قبضي د علماء په تک سره د دین به اثر کیږي او به پښتوني پاتې کیږي. نو بنان خلک پس لغزنه د جاهلو د ناکار انسانانو د فتوا ولاندې پاتې وي، رکیکی فتوا به ورکي، ضعیفه مسلې به مطرح کیږي. نو دې کې به هم دغه دین مسخره کیږي او په ټوله کې مجموع کې غرب کوشش کوي چې په افغانستان کې دین داسې بیوسې شي چې په تطبیقي لحاظ هم د خلکو ته وښیي چې دغه دین چې ستا وربند نشي کولی، دغه دین چې ستا دوړه طرف ته اذان کوي، مونځ کوي او داس کوي، حج ته ګډ سره ځي او سوله نشي کولی. بنان تاسو کې د یو انساني ادارې توانمندي نشته. خو علما په دې خبره پوهېږي د سولې غږ جدي اوچتوي او څوک چې غواړي د جهان اداره کې دی بیا د بې عقل نه استفاده کوي، د فرصت طلب نه استفاده کوي، د عقدمن نه استفاده کوي، د هر انسان استفاده کوي تر څو خپل موخې ته ورسیږي. عاطف صاحب، تاسو مخکې د سولې په اړه یادونه وکړه، که څه هم موضوع نه بلکې څه بل خوا لاړ شو. تاسو ول د سولې غوښتنه افغاني نه ده، یعنی په کومه معنی؟ هغه دا چې اوس افغانان تر اوسه پورې سولې ته نیت نه ده کړی. په افغاني ډیالوګ باندې تر اوسه موږ اتفاق ته نه یو رسېدلی. کله کله په وفد کې مشکلات لرو، کله په غوښتنو کې مشکلات لرو. حتی په افغانستان کې تر اوسه افغانان په دې نه پوهېږي چې موږ په کومه خبره په څه مصلحت سره وکړو. زموږ دغه د جنګ لامل څه شی ده؟
یو خو د قدرت او چوکۍ خبره دا جنگ لامل باید نه وي دا ډېر ولیدل خبره چې ته په چوکۍ کینې کته زه پورته سم یا ته مرزه زلته ناستم دا خو ډېر ولیدل یو افتیده خبره هم ده اصل قضا ده چې موږ په دې ملک وران پچی شي بالکل زموږ د سولې اجنډا څه شي ده پچی سره جوړ شو ورم وران سره یعنی دا خو څه په لري خو وران نه خو شیخ باید موجود وي چې اقلا هغه د دې وړو چې ته ومنه زینه منم اسلامي نظام خاصنګ اسلامي نظام دا ملي وحدت یې نه څنګه ملي منافع نه څه شي دا ټول نه تعریف شوی دي او نه څوک تعریفي نو څوک په غم کې دي حتی لوی جرګې هم دایره شوی د دې افغاني کشاري لپاره افغاني اسلامي او انساني اجنډا ته شوی لا تر اوسه پورې نه ده دا که خلک سره کینو هم نو هغه سبب و چې نور رانه غواړي موږ به سوله چې کوو د سولې وفود سره کینی هم طرفین نو اجنډا به هغه ته وشي لکه تاسو خو موږ راوختیو سره نه غواړي موږ سره خوشاینست نه دولت سره اجنډا است او د نورو سره یو خو د قدرت چن خو اجنډا کېدای نسی کدا اجنډا نو د خو ډېر ولیدل اجنډا ده د ملک خراب شي زموږ جوړو یا موږ د ساتو د ځان سره نه خراب نشي د ټول اطراف هم دا وای کنه زه په حاکمیت کې چې د ملک خراب نشي هغه د حاکمیت لري کوم چې د ملک جوړ کوم خاصه کم ځای خراب ده نو دلته تر اوسه پورې یعنی په حتی په قومي لحاظ هم کې څوک یو شخړه کوي د نظام محل نظام ورته په شرعي نظام باندې عربي کې محل د نظام څه شي ده ستا قدرت کې محل د نظام خو د کوم خلک تاباسو د ډېر بیا عقل خلکو محل د نظام قدرت نه ده محل د نظام دین ده محل د نظام د ملک سالمیت ده محل د نظام امنیت ده محل د نظام عدالت ده څوک بحث هم نه کوي نو دې خطر باندې د څوک سلیږي هم د ما کله کله ماته وکسره پیدېږي او شاته ویل چې سبات وختي رسم ما کړه د لیګم نو هغه مازیګر چیرته ماشومان سره لوبي کولې د زلمی سیده ستړي ما کړ نو ماما ورته سیاره بچو ولې راغلی به ماته بیګا پلار ویلې چې سبا د ماما کړلې کوم د لار نه راغلم ښه صحیح ده سبا ته د ژوند د پل نه ده د وران بار کړی چې دا د پلار ته ویسه دا نه معنا وشته ده هغه سهار کې راو درس خطا کې خولي ده دا د چی شل دا تا وختي وکنه ما خدا نو وختي خو د ساده انسان سره دا کار پکار ده ته خو مله پښتنه کې چې چشته لګم څه د نوړم سما هدف د تک د چی شي ده منګ نو خدا نه خاصه د زرند په دې موږ خلق ته بار نکي ځکه چې ناس موږ بلاس کنه تر اوسه پوري متاسفانه زموږ علما دغه درد بنرنځيږي کله تهدید وکي کله غلمغال وکي کله التجا وکي کله دعا دا ټول هغه مسائل دي خو دښمن دې ته متوجي سي دا خلک لري کوم چې بنان د سولې د واټن نور هم سره لري شي الله دې وکي چې سوله په افغانستان کې راسي دا د ټول اطراف په خیر ده باور وشه که هر چا په دې سوله کې قرباني ورکړه ثبات ملت کې ځای لري خو متاسفانه قرباني دې تر اوسه پورې نشته نه دولت دې قرباني ته آماده ضرورت په څه شکل حکومت ولګټ به سره جوړ کو نه مخالف دې ته آماده سره راځي تل زر سړای شه او دا قانون سم کچې تاسو د کیسه در جوړه بالکل دا دوړه سره لري ګرځي نو بلان واټن لوی ده لري د خدای سره سم کی که څه هم موضوع نه وګدنه شي ته سب د موضوع براتولو د بین الافغاني خبرو یا رسول په دغه خپل موضوع هم په د درته و چې څومره هلمند اصلا دغه موضوع ته د بین الافغاني مذاکرات د پایل ته څومره هلمند است او څه پایل به ورکړي که څه هم د پایل درکې نه لیدل کی زه خو ما خو درته مخکې خلاصو ویلې چې کاجنده زموږ د افغانانو په لاس کې وای نو امیدواري کسب متعین کړي و نو اوس بدی ته یو چې خارجان په د ملک په تنګ وي او خپل کورو ته زړه ساوي وي د سول راځي او کشیر ته غوي وړل ته پاتې سي نو کې دي شي د سول هم د مسخره لکه د جنگ زه هغه جندانه نه يم خبر سي څومره څه کیسه وي خو متاسفانه کاش کې موږ افغانان دا یو ځل نه ده موږ به د سلويختو کلو کې زما خپل یادخ کې ډېر داسې فرصتونو بلغت او هلي د روسي به افسوس کوي ځای نه نسی هیڅ ځای به نه نسی افغانستان کې وخت حکومت موجود وو هغه حکومت د غوښتل چې مجاهدینو سره یو شریک حکومت جوړ کړي په زور هغه دړې وړې کړ هیڅ مرا پاتې نسول بیا مجاهدین خپل منځو کې سره جوړښت نګدي سول بیا سره ونسو بیا نور نظامونه په سره علل نو بینند از موږ څلورم پنځمه تجربه ده چې کې ډېر به خوند کیږي عاطف صاحب کرا شو خپل موضوع ته دغه د دنیا عالمانو یا د ډول علمي اشخاص په نخ کول یا د ترور کله چې دوی ترور کیږي یا د مرموز وژنو قرباني کیږي اصلا د ولې دا موضوع تر اوسه یا نه د بررسي شوی یا هم کو بررسي شوی په سم توګه نه د بررسي شوی ولا بررسي خو فکر کوم چې ټول اطراف پر نور غټو قضایو سره مطروف دي د علماء او ترور ته د کار
او کار ښکاري نه، دا هم یو مسله ده. د حوادث ټول په دې ملک کې د څو لسیزم داسې دي چې د یوې هفتې ویر باندې خلک قانع کېږي. یو هفته ویر ده، که اقاربي دي که دوستان دي، بس ډاکټر صاحب ایاز شهید څو لاړ یو هفته غلمغال علما وک مفلس صاحب شهید څوم داسې غلمغال وسو، ډاکټر صاحب شهید څوم څو هفته به غلمغال کو. خلک پوهېږي چې دا بس لږ ځان ګوښه که بیرته ختمېږي. اصل قضیه ده چې دلته موږ داسې یو څوک چې واقعا وکیل مدافع دي د ملت وي نسته. څوک ده که کابل کې څوک مري او دولت ځان پړ نه ګڼي او معذرت نه غواړي او رئیس د امنیت استعفا نه ورکړي، دا معنی چې پرې خوشحاله ده. صحیح د متهم تهمت به نه لګوي چې تا وژلی، خو خفه پرې نه ده. یعنې دغسې اشخاصو د ډاکټر صاحب ایاز شهادت، د ډاکټر صاحب عبدالباقي شهادت، که چا کې واقعا انساني ضمیر ژوندی وای، اوس به ویلو چې ما هڅه وکوله موافق نه سوم، بنان زه استعفا ورکړم. او دغسې حوادث را پېښ شوي دي. یو عادي انسان په مرګ باندې خلک استعفا ورکوي، خو ته خو یو د علمي سطحه د منطقي په سطحه باندې بلکې د جهان په سطحه باندې انسانان تاسو د ملک نزي. ډاکټر صاحب ایاز وړوکی سړی نه و، ډاکټر صاحب باقي وړوکی سړی نه و، خو که دا قضایه هر څه وي تر شا چې هر څوک وي، یعنې باور د وشه چې د اوسنی سیستم خو دا روان ده چې کامري دي و پښتنې دي بایومیټریک ده قضایا دي، خو دا که پسې راواخلې علني ښوده چې دا قاتل د فلاني ده، زه من حیث مسؤول ته مې پیدا که ورسو، تاسې اوس بخۍ که وژنئ، دا محکمه ده. تاسې دا خو د یو مسؤول جهت خو همدا کیسه ده. که د مخالفانو په ساحه کې څوک مري، هغوی هم همدغسې مکلفیت لري چې یا به قاتل پیدا کوي او یا به وایي چې زه یې منم یا ناتوان یم. د توانمندۍ په حالت کې که پوښتنه نه کوي د جرم شري ګڼل کېږي، او که ناتوانۍ صورت کې خپل ناتواني نه اظهاروي، دا په خپل ذات کې د بې مسؤلیتي هغه منتها ده چې دوی مخ روانه کړې ده. نو بنان زه خو ښه ګمان په دې لرم چې الله دې وکړي چې د پلټنه وسي، خو مسله دا ده چې زموږ په دې وطن کې د انسانانو مرګ ډېر عادي شوی ده، حتی د عالم و غیر عالم فرق پکې نشته. افغانو مړ شو، باور د اوس حوادثو کې ځینې خلک پخوا په جنګ کې مړه سوي دي، قاتلان له بنده نه خوشې کېږي، په دې خاطر ستاب استرالیه وزله د فرانسوی دی وزله، هغه د حلوا توزیع کوله، څه واده ته راغلی و، خیریت خو جنګ خو مري. دا نور څه خوشې سول، دا څه اتڼ کې غلط اتڼ کړی و که څنګه، خو دا خو جنګ کې نیول سوي و، خلکو وژلو مسل په اتهام موجود و، نو دا خوشې کېږي او نور نه. په دې خاطر باندې د افغان وینه بې اهمیته سوې ده. نو په دې خاطر ارزومند یم چې الله تعالی دې موږ په مسؤلینو کې دغه انساني حس را برسېره کړي چې یا جاني پیدا کړي او یا د ناتوانۍ په وخت کې وایي چې زه د مستحق نه یم چې د دې ادارې رئیس اوسم. دا خو انساني غوښتنه خو همدا ده. خو اوس فعلا چې دا کار نه کېږي، نو دا دوی د خپل ضمیر ته جواب دی وي. دغه صاحب که ستاسو خبرې ته په اشارې سره ووایم، د حکومت لخوا په وار د دا ډول پیښو د څېړنو لپاره پلاوي ټاکل شوي دي، خو بدبختانه تر اوسه کوم مثبتې پایلې نه دي معلومې شوي. لامل یې څه دی ستاسو په نظر؟ ناتواني، او که ناتواني نه شراکت خو جرم ده. ما درته چې ناتواني صورتحال او د شراکت دواړه صورتحال شته دي. په انساني نظامونو کې باید انسان خپل ضمیر ته خو جوابدeh وي. زه چې وزیر د امنیت، وزیر داخلي، وزیر دفاع، خو زما مسؤلیت خو معلوم ده چې د خلکو سره مال ګټل دي. که دی بیداره نه وي، نو ما ته چې ته بیداره کښېنه، زه خو بیداره نه یم، زه وده یم. زه خو په دې باندې په مطمئن په خپل کور کې خوب ځکه کوم چې یو څوک بیداره سته. او شعارونه خو بالکل پولیس د ټولنې خدمتګار، هغه کومه ټولنه چې د خدمت کوي، زما عالم به کې شهید سي، مفکر شهید سي، زما او عادي افغان هم یو انسان ده، دا شهید سي او وفات سي او وژل سي، او ته د کومې ټولنې خدمت کوي؟ افغاني ټولنه خو دغسې روانه ده، ترور پکې ده، غلا پکې ده، فحشا پکې ده، بدبختیانه پکې دي. ښه د کومې ټولنې خدمت ته کوي؟ کوم بل وطن کومه ټولنه ده؟ که دا ټولنه دې خدمت خو دا ده چې وینې بهیږي، ته ورته ګورې او چې ولا متاسف یم. دا خو زما خبره، زه بیچاره متاسف یم، ته څنګه متاسف کوې؟ نو اوس خو هغه وسایل دومره غښتلي شوي دي چې غالبا زموږ وزارتونه ټول د کمربند دي، زموږ کوڅې کمربند دي، حتی په غټو واټونو باندې کمرې دي. د موټر له کوم ځای په کوم ځای لاړه تعقیب یې کړې، ورس پسې لاړ څه پیدا کړي چې په کوم ورکشاپ کې سیستم باندې کار شوی ده. نو دا ټول قضایه شته چې باید تعقیب شي،
خو احساس مسؤلیت نشته. تاسو په خپل خبرو کې د ناتوانۍ یادونه وکړه د اړوند ادارو. ستاسو په نظر آیا امنیتي او کشفي ارګانونه دغه کړیو د پیژندلو څخه یعنی عاجز دي په دې برخه کې چې دغه کړی وپېژني د ډول خلک چې په نښه کوي مرموز وژنې چې کوي او خلک دا ډول علمي اشخاص یا سوله غوښتونکي خلک د مرموز وژنو قرباني کیږي، دوی عاجز دي او که هم په خپلو دندو کې ناغېړي کوي ستاسو په نظر؟ ولا زه یو بل حادثې ته اشاره کوم. یو وخت کې قندوز سقوط کړی و، د مخالفون پر لاس ولیدلی و. بیا پس له هغه ځینې یو هیئت راغی بررسی وکړه، آخر کې نتیجه څنګه اعلان کړه؟ اینجا ضعف بود، دسیسه نبود. نو د خوشباوري بنیاد باندې دا وایي چې ضعف ده، او که دا بل کیسه وایو نو بیا دلایل نشته را سره. د ضعف نه اخوا د بل اتهام وردول چې نه دا ورسره ښکیل دي د دې مفسدو سره، نو دا به دلیل غواړي، دا نشته را سره. به د ضعف کې به خوشباورانه تعامل وکړو ورسره دې قضیې سره. یعنی د ضعف تر څنګ دوی په خپلو دندو کې ناغېړي هم کوي؟ نه، ناغېړي معنا نه لري. ضعف ده. داسې تا قومنده څوک نه مني، ستا سیستم فعال نه ده، ستا څارګر دقیق نه ده، ته په بله دنده مصروف یې، دا ټول ضعف ده. ناغېړي خو هسې یو معنا لري چې زه نر غوندې نه کوم، دا خو بیا جرم ده. دې جرم نه مې هم معاف کو، خو دا ضعف په خپل ذات کې هغه ننګي تور داغ ده چې په حکومت لګېدل ډېر لوی شرم ده. عاطف صاحب کو دا راته ووایه چې آیا حکومت خپل مسؤلیت ادا کړی په دې برخه کې؟ خو همدغه دا دوه چې باید مسؤلیت ادا کړی وي. د مسؤلیت ادا دا معنی لري چې موږ منتظر یو چې راته ووایي چې موږ د خپلو څېړنو د خپلو وسایلو نه استفاده وکړه او د ډاکټر صاحب او د نورو شهداو قاتلان موږ پیدا کړل او علني اداره ته پورته کړي، علني مجازات کړي چې بیا دا ډول پیښه تکرار نشي. پیښه تکرار نشي. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. که واقعا زموږ په سیاسي قیادتونو کې بصیرت موجود وي او واقعي لحاظ پکې دغه غښتلتیا موجوده وي، نو دوی باید د اولی الالباب او د عقلمن ټکي خپل کړي. ځکه څوک چې د خپل ملت پوښتنه نه کوي، د خپل اولاد پوښتنه نه کوي، د خپل رعیت پوښتنه نه کوي، نو بیا د حکومت به څومره مستحق وي که نه؟ بلکل. همدې خطر باندې که چېرته دوی دا ثابته کړي نو بیا د همدې مکلفیت ته احسان فروشي دی نه کوي، او که نه کوي نو د منتها د ضعف ده. عاطف صاحب که دا راته ووایه چې ستاسې په نظر حکومت ته څه کول پکار دي چې نور بس د دغې مرموزو وژنو د دا ډول لویو اشخاصو او دغه ډول لویو سټو د وژنو مخنیوی وشي؟ جنگ متوقف نسی، حکومت و دغسې بیچاره جنگ په دې ملک کې د ټولو بلاو سر ده چې دی هم بیچارګان وشرمول او ملت هم بیچاره که. دا د شرم ځای د ستا په د ښار منځ کې ستا د یو سترې ادارې رئیس ترور کېږي او ته وایې والا نه پوهېږم دا به چا کړی. دا وسایل د څه لپاره دي؟ د دغه سمه نیمه بودیجه چې په کشفي او نظامي ارګانونو مصرفي د همدې خطر باندې اهمیت هم دومره زیات ده که نه؟ بلکل. نو که جنګ ختم نسی دا لړۍ نه درېږي، دا به یو بل باندې پړه سر اړوي. او اوس خو ځینې قضایو کې صریح خلک چې موږ پکې نه یو خپل ځان سنبال کړي. متاسفانه زمونږ د فقهي او د ځینې فکري اختلافاتو نه هم دښمنه ډېره ښه استفاده کوي، او دا هم ممکن ده چې او دا استفاده خو هر څوک کوي، که قوي حکومت یې د داسې استفاده جویانو مخه نیولی سي. جناب عاطف صاحب، دا چې د خپرونې وروستۍ شیبې دي په وروستیو کې که د اصلاح غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو ته خپل پیغام واوروئ. زما خو همیش دا غوښتنه دي ورونو، په دې ملک کې څوک چې اوسېږي ټول سره ورونه یو، او هر هغه انسان چې د قوم او ژبې د مذهب او د نورو قضایو په اساس دا ملت سره بیلوي، دا به ډېر جفاک او جرم به یې کړی. نو بله دا هم ده چې غښتلي ملتونه خپل نظامونه خپل ګڼي، او د دې هڅه وکړو چې موږ دغه واټن چې د ملت او د حاکمیت ترمنځ 40 کاله را روان ده دې ته د پای ټکی کېږدو. که دا ملک حاکم و محکوم، ملت او حکومت، رعیت او سیستم په ګډه سره جوړ نه کړو، په تنهایی نه جوړېږي. دا ملک په زور نه جوړېږي او دا ملک په پردوی هم نه جوړېږي. راځئ خپل جوړ کړو سره او په ګډه سره جوړ کړو. الله تعالی دې زموږ سیاسي ملک امنیت او سوکالي او صلح او رفاه راولو چې د دې خپل وران کور په ګډه جوړولو سره یو بل تشویق کو. حتی اوس خدا که څوک تشویقي هم درته یو بلا ګمانون باندې کوي چې دا لکه څه هدف لري،
خو دا هم کور ده، تر څو به دغسې ویجاړ وي او که د حاکم وسه نه رسېږي ملت خو باید خپل د مسؤلیت وکړي او دا هم باور ولرئ که چیرته ملت او حکومتونه سره دوستان شي د ناخلف انسانان ډیر زر د ځمکې په سر برملا کېږي او د مفسدان به زر مجازات شي. خو اوس دا ده چې د ملت او د حکومت ترمنځ مشکلات دي، غله ته هم پناه ورکوي، مفسد ته هم پناه ورکوي او د حکومت عجز طبیعي ثابتېږي په دې قضیه کې. الله دې دغه بد حالت د ملک نه عموما لرې کړي. نړۍ مننه محترم عاطف صاحب، کور مودان چې وخت مو راکړ زموږ بل نه ومنله. جزاک الله خیر. مناسب، تشکر. د اصلاح غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو، نننۍ د انسوي خبر تحلیلي خپرونه مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا او بلې خپرونې ما منصف محمد ته اجازه راکړئ. هر چیرته چې یاست ښاد آباد او بریالي اوسئ.